بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې. تیرو ویډیوګانو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک را شروع کړی چې په لومړي لوست کې موږ الکتروسټاتیک زده کړی یا هم ساکنه برېښنا مو زده کړله. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ د کولمب لا یا هم د کولمب قانون وایو چې د کولمب قانون په خپله څه شي دی. همدارنګه د کولمب په قانون کې کوم فرمولونه مهم دي. د کولمب قانون په خپله د چا په واسطه سره جوړ سو او دا قانون د څه شي لپاره دی. خو د دې نه مخکې چې موږ د کولمب قانون زده کړو، د کولمب قانون ووایو، د هغه څخه مخکې د الکتروسټاتیک هغه بیسیکس چې موږ تېره ورځ هم ویلي وه هغه په لنډه توګه سره تکراروو. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک دویم لوسته چې د الکتروسټاتیک تر عنوان لاندې دي. لومړی راځو الکتروسټاتیک ته چې دغه الکتروسټاتیک په خپله څه شي دی او همدارنګه په دې کې کوم شیان دي چې هغه باید موږ څه پوه کړو چې هغه باید یو وارې موږ د کولمب د قانون دپاره تکرار کړو. ګورئ په الکتروسټاتیک کې تاسو دغه لغات ته وګورئ. الکتروسټاتیک دا په خپله د دوو لغاتو څخه جوړ دی چې الکترو په خپله الکتریسیټي یا هم هغه چارج ته ویل کېږي، سټاتیک ریسټ ته یا هم د سکون حالت ته ویل کېږي. صحیح دی. دغه الکتروسټاتیک کې موږ چارجونه هغه وخت مطالعه کوو کله چې دی د ریسټ په حالت کې وي. په الکتروسټاتیک کې موږ چارجونه په هغه حالت کې مطالعه کوو کله چې دی د ریسټ په حالت کې وي. دغه د الکتروسټاتیک تعریف موږ داسې ویلی سو چې دا د فزیک یوه برخه ده. الکتروسټاتیک څه شي ده؟ د فزیک یوه برخه ده کوم چې چارجونه په هغه وخت کې مطالعه کوي کله چې دوی د سکون په حالت کې وي یا هم دوی سره کم حالت کې وي، په ریسټ یا هم په آرام حالت کې وي. عموما موږ که چیرې چارجونو ته راسو د الکتروسټاتیک د پیژندګلوۍ څخه وروسته که چیرې موږ چارجونو ته راسو نو عموما موږ دوه رقمه چارجونه لرو چې یو چارج چې دی هغه ته پازیټیو چارج ورته ویل کېږي یا هم مثبت چارج ورته ویل کېږي. او همدارنګه دویم چارج چې دی، چارجونه چې دی عموما دوه رقمه دي چې یو ته پازیټیو چارج ویل کېږي او همدارنګه دویم چې دی هغه ته نیګیټیو چارج ورته ویل کېږي. یعنی یو ته موږ څه وایو؟ پازیټیو چارج وایو او همدارنګه دویم چې دی هغه ته نیګیټیو چارج وایو. پازیټیو چارج مثال یې موږ ویلی سو لکه پروټون چې دی مثبت چارج لري. همدارنګه د نیګیټیو چارج مثال موږ ویلی سو لکه الکترون چې دی هغه سره کم چارج لري، منفي چارج لري. دغه چارجونه چې دی موږ دوه رقمه چارجونه په طبیعت کې لرو. اوس دلته د فزیک پر اساس باندې د برقي فزیک پر اساس موږ داسې ویلی سو چې دا چې چارجونه دوه رقم دي نو د دوی په منځ کې هغه قواوې هم دوه رقم دي. یعنې دوه رقمه قوې دي چې دا چارجونه یو پر بل باندې هغه څه کوي، هغه قوې واردوي. چې دا قوه چې ده لومړنۍ فورس یا هم لومړنۍ قوه چې ده دا چارجونو ته په کتو سره هغه څه شي ده؟ لومړنۍ قوه چې ده هغه ریپلژن فورس دی یا هم ریپل فورس دی. ریپل فورس او دویمه قوه چې ده هغه اټراکشن فورس دی یا هم د څه شي قوه ده؟ د جذب قوه ده. یو ته موږ څه وایو؟ ریپل فورس وایو. ریپل فورس په خپله د دفع قوه ده. ریپل فورس د څه شي ده؟ د دفع قوه ده. او اټراکشن فورس چې ده دا په خپله د جذب قوه ده. اټراکشن فورس د څه شي قوه ده؟ د جذب قوه ده. ریپل فورس د کومو چارجو په منځ کې رامنځته کیږي؟ اټراکشن فورس د کومو چارجونو په منځ کې رامنځته کیږي؟ راځو د دې د وضاحت لپاره داسې وایو چې دغه ریپل فورس چې ده یا هم د دفع قوه چې ده دا عموما د همنوع چارجونو ترمنځ رامنځته کیږي. معنا که چیرې موږ دې شکل ته پاملرنه وکړو، تاسو ګورئ په دې شکل کې دا څه شي دی؟ دا یو منفي چارج په نظر کې نیسو، دې ته زه د کیو یو نوم ورکوم. او همدارنګه دلته یو بل منفي چارج په نظر کې نیسو چې دې ته به د کیو دوه نوم ورکوم. دلته تاسو وګورئ دا هم یو نیګیټیو چارج دی، یو منفي چارج دی، دا هم یو نیګیټیو چارج دی. دلته دغه دواړه چارجونه په خپل منځو کې یو قوه پر یو بل باندې واردوي. دوی چې دوی هم نوع چارجونه دي یا هم یو رقم چارجونه دي نو دوی دواړه یو پر بل باندې داسې قوه واردوي چې یو بل سره پرې وهي، یو بل سره لرې کوي. یعنې دی هم څه شي کوي؟ دغه چارج چې دی پر ده داسې قوه واردوي چې لرې سي او دې چارج بیا پر دا بل داسې قوه واردوي چې دوی څه په وسي سره ریپل سي یا هم سره لرې سي. دلته د دوی دواړو په منځ کې چې کومه قوه واردېږي دې قوې ته ریپلژن فورس ویل کېږي یا هم د دفع قوه ویل کېږي. یا فرض کړئ چې دوه نور چارجونه لرو، مثلا یو مثبت چارج دی همدارنګه بل مثبت چارج دی.
د مثبت چارج د Q1 دی او د مثبت چارج ته چې شور کوو د Q2 نوم ورکوو. دلته تاسو وګورئ دغه مثبت چارج او دغه مثبت چارج دوی دواړه هم دا چې هم نوع دي یا هم یو رقم دي، دوی دواړه هم یو پر بل باندې یو قوه واردوي چې دغه قوې ته د دفع قوه یا هم ریپل فورس ویل کېږي. معنی دغه چارج کوشش کوي چې دا چارج څپو کې د ځان څخه یې لرې کړي او دغه چارج کوشش کوي چې پر دې چارج داسې قوه وارده کړي چې د ځان څخه لرې کړي، یعنې سره دفع کړي یو بل، چې دغه قوې ته په خپله ریپلژن فورس ورته ویل کېږي یا هم دې ته د دفع قوه ورته ویل کېږي. ریپلژن فورس یا په پښتو کې موږ دې ته د دفع قوه ورته وایو چې دا د دفع قوه د کومو چارجونو ترمنځ رامنځته کېږي. د دفع د قوې تعریف داسې کولی سو چې د دفع قوه هغه قوه ده چې عموما د هم نوع چارجونو ترمنځ رامنځته کېږي یا هم هغه چارجونه چې هغه یو رقم وي د هغوی ترمنځ چې کومه قوه رامنځته کېږي هغه ته د دفع قوه ویل کېږي. د دفع قوه څه ډول ده؟ هغه داسې دا چارجونه دواړه یو بل سره دفع کوي یا هم یو بل سره لرې کوي. دغه قوه چې د هم نوع چارجونو ترمنځ رامنځته کېږي دې ته د دفع قوه ویل کېږي. بل بیا موږ اټراکشن فورس لرو. اټراکشن فورس بیا د کومو چارجونو ترمنځ رامنځته کېږي. اټراکشن فورس ته که چیرې راسو دا عموما د مختلفو النوع چارجونو ترمنځ رامنځته کېږي. مثلا فرض کړئ چې دا یو مثبت چارج دی، همدارنګه دا یو منفي چارج دی. دلته دغه مثبت او منفي چارجونه یو پر بل باندې داسې قوه واردوي، یعنی دا مو د Q1 چارج سو او دا مو چې شو د Q2 چارج سو. دلته Q1 چارج او Q2 چارج یو پر بل باندې داسې قوه واردوي چې دوی دواړه ځانونه یو بل ته نږدې کوي، یو بل سره جذبوي، یعنی دا چارج هم دا چارج ځان ته راکشوي، داسې قوه پر واردوي چې هغه دې یعنی دغه کومه قوه چې ده د دې چارج ده چې پر دې باندې وارده کړی دی دا ځان ته راکشوي او دغه چارج به پر دې چارج داسې قوه واردوي چې دا هم ځان ته راکشوي. یعنی د دې په منځ کې بیا د څه شي قوه ده؟ اټراکشن فورس ده یا هم دلته څه شي ده؟ هغه د جذب قوه ده چې د جذب قوه عموما د مختلفو النوع چارجونو ترمنځ څه کېږي؟ رامنځته کېږي. اوس دلته که چیرې موږ وګورو دا چې دا چارجونه دوه رقمه قوې یو پر بل باندې واردوي چې یو ته ریپلژن فورس ویل کېږي او بل ته اټراکشن فورس ویل کېږي. دغه دوه رقمه قوې چې دغه چارجونه یو پر بل باندې واردوي د دغو قوو هغه خپل مطالعې ته د دې د مقدار رایستلو ته د دې د اندازې رایستلو ته په خپله الکتروسټاټیک ویل کېږي چې په الکتروسټاټیک کې د دې مطالعه کېږي. یا هم موږ داسې ویلی سو چې دغه قوې چې دوی یو پر بل باندې واردوي دغه قوې د چیش په واسطه سره مطالعه کېږي، د دې اندازه د چیش په واسطه سره رایستل کېږي. دغه قانون ته په خپله چیش ویل کېږي؟ کولمز لا ورته، یا هم دغه قوه ته په خپله موږ کولمز فورس ورته ویلی سو. دا قوه ته چې ویلی سو؟ کولمز فورس یا هم د کولمز قواوې ورته ویلی سو. دغه کومې قوې چې دي چې په الکتروسټاټیک کې دوه رقمه د چارجونو په منځ کې رامنځته کېږي دغه قوه ته کولمز فورسز هم ویل کېږي یا هم الکتروسټاټیک فورس هم ورته ویل کېږي. دې ته چې ویل کېږي؟ الکتروسټاټیک فورس ورته ویل کېږي. ښه، دا خو الکتروسټاټیک فورس وله یا هم کولمبس فورسز وله چې مختلف النوع چارجونه یو بل سره جذبوي، هم نوع چارجونه یو بل سره لرې کوي. اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې دغه چارج پر دې بل چارج باندې قوه واردوي، د دې قوې مقدار څومره دی، د دې اندازه څومره ده، یا دغه چارج چې پر دې چارج باندې کومه قوه واردوي د دې اندازه څومره ده، یا هم دغه چارجونه چې یو بل سره جذبوي د یو پر بل باندې څومره قوه واردوي د دې اندازه څومره ده. دا چې د دې د یو عالم د دې لپاره چې د دغه چارجونو د دغه قواو مقدار معلوم کړي د دې لپاره یې څېړنه وکړله او د هغه څېړنې پر اساس باندې د دې لپاره فورمول جوړ کړي او همدارنګه د دې هغه مطالعه یې په بشپړ ډول سره وکړله. هغه عالم په خپله د کولم په نامه سره یادیږي. یعنی دغه د الکتروسټاټیک بیسکس که چیرې موږ زده کړو د دغه پر اساس موږ راتلای سو بیا د کولمب قانون زده کولی سو چې د کولمب قانون نو اوس څه شی دی، کولمب قانون پر کوم اساس رامنځته سو. دلته خو دا قواوې موجودې دي، د کولمب فورسز خو موجودې دي، دا خو موږ او تاسو وویله. اوس دلته خبره دا ده چې دغه قواو مقدار څومره دی، یا دی چې مثلا یو چارج مثلا د یو چارج اندازه دومره ده نو دی به څومره قوه وارده کړي پر خپل شاوخوا ساحه باندې، څومره الکتریک فیلډ به جوړ کړي. دلته د دغه د اندازې رایستلو دپاره د دغه د مقدار رایستلو لپاره یو عالم چې د کولمب چارلز کولمب په نامه سره و هغه خپله څېړنه کړې ده. راځو د هغه څېړنې وایو او د هغه پر اساس موږ دا زده کوو چې څنګه کولی سو چې اوس نو د دغو چارجونو د برېښنایي ساحې مقدار راوباسو چې دوی اوس څومره برېښنایي ساحه جوړوي او څومره قوه په هره ساحه کې دی واردوي.
راځو د دې د مقدار راایستلو لپاره موږ کولمبز لا یا هم د کولمب قانون زده کوو چې د کولمب قانون څه شی دی. د دې نه مخکې چې کولمب قانون شروع کړو راځو یو وارې په خپله کولمب پیژنو چې کولمب څوک و او دغه لا یا هم دغه قانون یې څه ډول رامنځته کوي. دا چې څه ډول یې رامنځته کوي دا خو ما تاسو ته وویله. راځو اوس کولمبز پیژنو. کولمبز لا یا هم د کولمب قانون موږ ته څه شی راښیي. په دې قانون کې په اصل کې څه شی شته. د کولمبز لا کې په اصل کې موږ ته د الکتروسټاټیک فورسز یا هغه قوې چې دا اوس موږ وویلې هغه قوې د هغو قوو مقدار یا اندازه چې کم عالم یا هم کم چا څه کړی ده معلومه کړی ده یا د هغه لپاره یې فورمول جوړ کړی دی هغه عالم د چارلز کولمب په نامه سره یادیږي. د کولمب په قانون کې موږ عموما د الکتروسټاټیک فورس اندازه معلومه وو یا د دې په واسطه سره د الکتروسټاټیک فورسز اندازه معلومه سوې ده چې دا د چارلز کولمب په واسطه سره په 1840 کال کې دغه کار سرته رسېدلی دی. په 1840 کال کې دغه تجربه سوې ده او د دغه عالم په واسطه سره او بیا دغه قانون جوړ سوی دی چې په دې قانون کې عموما موږ ته عموما د الکتروسټاټیک فورس یا کولمبز فورسز هغه اندازه یا هم مقدار راښول کیږي چې دا د یو عالم په واسطه چې د چارلز کولمب په واسطه په نوم سره یادېدی د ده په واسطه سره دغه قانون جوړ سو. یعنی د کولمب په قانون کې هغه مین یا هم اصلي خبره دا ده چې how to calculate the magnitude of electrostatic force. د دې قانون هغه اساس دغه دی چې څنګه کولای سو چې د الکتروسټاټیک فورس میګنیټیود یا هم اندازه معلومه کړو چې دغه قوه د چارج په واسطه سره څومره قوه واردېږي. د Q2 چارج په واسطه سره څومره قوه واردېږي یا د Q3 چارج په واسطه سره څومره قوه واردېږي. یعنی د چارلز کولمب په واسطه سره چې کوم قانون جوړ شوی دی په هغه قانون کې موږ د الکتروسټاټیک فورسز میګنیټیود یا هم اندازه څه کوو معلوموو. په دې کې که چیرې موږ دلته راسو د کولمبز لا د تشریح لپاره راځو دوه چارجونه په نظر کې نیسو. کولمب په خپل په تجربه کې دوه چارجونه مثلا په نظر کې نیولي وه چې لومړنی چارج مثلا څه دی یو مثبت چارج لرو همدارنګه بل څه لرو یو بل مثبت چارج لرو. لومړی راځم دغه لومړنی چارج چې دی دې ته مثلا د چش نومور کومه دې چارج ته د Q1 نومور کومه او د دویم چارج چې دی دې ته د Q2 نومور کوم. دا Q1 چارج سو دا Q2 چارج سو. دا خو موږ تاسو زده کړل چې دغه چارجونه چې د یو بل په برېښنایي ساحه کې پراته وي د یو پر بل باندې یو قوه واردېږي چې د الکتروسټاټیک فورس په نامه سره یادېږي. دا چې هم نوع چارجونه دي نو داسې قوه پر واردېږي چې دوی دواړه یو بل سره دفع کوي یا هم سره ریفل کوي. دلته که چیرې موږ د Q1 او د Q2 ترمنځ وګورو یوازې قوه نه ده د دوی په منځ کې چې موجوده ده. د دوی په منځ کې یوازې د چارجونو مقدار نه دی چې د هغه په واسطه سره دوی برېښنایي ساحه جوړوي او بیا یو پر بل باندې دا قوه واردېږي. یا د دوی په منځ کې یو بل شی هم موجود دی هغه د دوی ترمنځ فاصله ده. تاسو ګورئ چې د دې چارج او همدارنګه د بل چارج ترمنځ څومره فاصله ده. دغه فاصله د R په توري سره ښودل کیږي. دا چې د Q1 او د Q2 چارجونو ترمنځ د فاصلې اندازه څومره ده دغه فاصله د R په توري سره موږ څنګه کوو ښیو. همدارنګه مثلا فرض کړئ یو بل چارج مثلا د مثبت چارج او همدارنګه یو بل منفي چارج په نظر کې نیسو. که دې ته د Q1 نوم ورکو او همدارنګه دې ته د Q2 نوم ورکو هغه چارجونه دي فقط قواوې توپیر کوي چې دوی دواړه یو پر بل باندې اټراکشن فورس واردوي یا هم د چې قوه پر واردوي یو پر بل باندې د جاذب قوه پر واردوي. په دې ځای کې تاسو وګورئ بیا هم د دې په منځ کې یو فاصله موجوده ده یو ثابت اندازه فاصله موجوده ده د دواړو چارجونو په منځ کې چې دغه ثابت اندازه فاصله چې ده د R په توري سره څنګه کیږي راته ښودل کیږي. اوس د دغه پر اساس باندې دا چې د چارجونو په منځ کې یو د چارجونو مقدار دی چې د Q1 چارج اندازه څومره ده د Q2 چارج اندازه څومره ده د هغه څخه وروسته یو بل فاصله ده چې د دې دواړو په منځ کې فاصله څومره ده. اوس چې د دې مثلا چارج اندازه مثلا 3 کولمب ده د دې د 4 کولمب ده نو دغه چارجونه به څومره برېښنایي ساحه جوړي او څومره قوه به یو پر بل باندې واردوي. دغه د قوې د مقدار راایستلو دپاره موږ څه جوړ کړی دی د کولمب لا یا هم قانون جوړ کړی دی چې په دې قانون کې باید فاصله هم په نظر کې ونیول سي یا هم نیول سوې ده. د چارجونو مقدار اندازه هم په نظر کې نیول سوې ده. د هغه پر اساس باندې د دې ترمنځ هغه د قوې د اندازې راایستلو لپاره قانون یا هم جوړ سوی دی یا هم فورمول جوړ سوی دی.
د دې نه مخکې چې موږ د دغه قانون هغه کوم فورمول چې دی د کولمب هغه کوم فورمول چې دی هغه فورمول زده کړو د هغه نه مخکې یو وار راځو دا چې دا قانون دی نو دا قانون خپل ځان ته ځینې خبرې لري ځینې اصول لري راځو هغه اصول یې زده کوو چې د هغه د جملې څخه لومړنی شی کولمب دغه دوه چارجونه چې په نظر کې ونیوله د دې څخه یې دوې خبرې راویستلې لومړنۍ خبره یې دا راویستله چې هغه داسې ویلی سو چې د دغه چارجونه د دغو چارجونو چې د کیو یو او د کیو دوه چارجونه دي د دې ترمنځ دا کومه قوه چې ده هغه د دې چارجونو سره مستقیما رابطه لري یا هم مستقیمه متناسبه ده موږ دواړه کومه تناسب لرو یو معکوس تناسب دی یو مستقیم تناسب دی مستقیم تناسب هغه تناسب ته ویل کېږي چې د یوه مقدار په لوړېدو سره دوهم مقدار هم ورسره لوړېږي او معکوس تناسب هغه تناسب دی چې د یوه مقدار په کمېدو سره دویم مقدار هم سره کم د یو مقدار په کمېدو سره دویم مقدار ډیریږي یا د یو مقدار په ډیرېدو سره دویم مقدار کمیږي یعنی یو د بل سره سرچپه رابطه لري یا هم معکوسه رابطه لري دغه پروپورشن ته یا تناسب ته بیا معکوس تناسب ویل کېږي اوس په دې ځای کې دا چې کولم دغه دوه چارجونه په نظر کې ونیوله د دې دوه چارجونو څخه لومړنۍ خبره چې ورته ثابته سوله هغه دا ده چې د دغو دوه چارجونو ترمنځ چې نو اوس کومه الکتروستاتیک فورس واردیږي دغه فورس یا هم دغه قوه چې ده دا مستقیما متناسبه ده د چا سره مستقیما متناسبه ده د کیو یو او کیو دوه چارجونو د ضرب حاصل سره د کیو یو او د کیو دوه چارجونو د چی سره د ضرب د حاصل سره دا مستقیمه متناسبه ده معنا چی شي که چیرې د کیو یو او کیو دوه چارجونو مقدار ډیریږي د قوه هم ورسره ډیریږي که د کیو یو او د کیو دوه چارجونو مقدار کمیږي د قوه هم سره کم کیږي کمیږي ځکه چې دوی دواړه یو د بل سره مستقیم متناسب دي دویمه خبره چې یې پکښې کې وویله کولمب هغه دا خبره وه چې دلته یوازې چارجونه نه دي نه د چارجونو مقدار دی دلته یو بل شی هم شته د دواړو چارجونو ترمنځ موږ یو اندازه فاصله لرو اوس که چیرې دغه فاصله زیاتیږي آیا پر دې باندې کوم تاثیر اچوي د دې پر قوې باندې که نه یا دغه فاصله کمیږي آیا دا پر دې باندې کوم تاثیر اچوي که نه د کولم د تجربې پر اساس باندې کولم ته دا ثابته سوله چې دغه دوه چارجونه ترمنځ چې فاصله هر څه کمیږي فاصله چې کمیږي د فاصلې په کمیدو سره قوه زیاتیږي او کله چې فاصله زیاتیږي د فاصلې په زیاتېدو سره قوه سره کم کیږي کمیږي معنا دا چې دغه الکتروستاتیک فورس چې ده یا هم اف ای چې ده دا سره کم متناسبه ده دا غیر مستقیمه یا معکوس تناسب لري د چا سره یا سرچپه تناسب لري د چی سره دغه آر یا هم د دې ترمنځ د فاصلې مربع سره اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا فاصله ولې مربع سوله دلته په دې ځای کې ما تاسو ویل چې دغه هر څه د تجربو پر اساس باندې ثابته شوي دي د کولم د تجربې پر اساس باندې داسې وو چې دغه قوه چې ده هغه سرچپه څه شي لري سرچپه متناسبه ده د آر سره نه د آر مربع سره دا څه معنا دا معنا که چیرې مثلا موږ دغه آر یا هم دغه د دې ترمنځ دغه فاصله چې ده مثلا دا 2 سانتي متره زیاته کو د دې پر قوې باندې به د 4 په اندازه سره چې شي اچوي تاثیر به پر اچوي ولې په دې خاطر چې آر سره کم دی مربع دی نو په 2 اندازه چې زیاته کې 2 په 2 کې دا به خپله بیرته چې شي سي 2 به خپله 4 سي نو خو د 4 په اندازه سره فاصله سره کم سوله زیاته سول وخت چې فاصله د 4 په اندازه زیاته سول نو قوه هم د 4 په اندازه سره کم کیږي ورسره کمیږي د کولم د تجربو پر اساس باندې په قانون کې دوه خبرې راغلې لومړنۍ خبره دغه و چې دغه الکتروستاتیک فورس چې دغه دوه چارجونو ترمنځ رامنځته کیږي دغه الکتروستاتیک فورس د چارجونو د مقدار سره مستقیمه رابطه لري او د دې د فاصلې سره غیر مستقیمه یا هم معکوسه رابطه ورسره لري صحیح دی اوس دلته کولم ته خو دوه تناسبونه په لاس ورلله خو یو مساوات یا هم یو دته یو فارموله په لاس نه ده ورغلې دا هم یو لومړنۍ چې سوله رابطه سوله دا هم دویمه چې سوله رابطه سوله د دغو دوه رابطو څخه کولم تر اوسه پورې یو مساوات لاس ته نه دی راوړی اوس د دې لپاره په ریاضي په دې قانون خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې موږ یو تناسب غواړو په مساوات بدل کوو موږ باید هغه ته یو کانسټنټ ورضرب کړو یو کانسټنټ په هغه کې ضرب کړو یا هم یو ثابت عدد په هغه کې څه وکړو ضرب کړو اوس د دې لپاره چې کولم
د دغه دوو ریلیشنز یا هم د دغه دوو رابطو څخه چې شي لاسته راوړي د دوو رابطو څخه یو فورمول لاسته راوړي نو لومړی دغه دواړې فارمولې یو د بل سره د دواړې رابطې یو د بل سره یو ځای کړي دي څنګه یو سره یو ځای کړي دي داسې چې اوس نو دا خو د تناسب دواړه طرفونه یو د بل سره مساوي دي یعنی اف دی دواړه فورسز دي دا اف راځو پر خپل ځای لیکو چې دا متناسب دی دا چې دغه کیو یو او کیو دوه دا دواړه د دې سره مستقیمه رابطه لري نو راځو دا چیرې لیکو په صورت کې ورسره لیکو چې کیو یو ضرب کیو دوه او دا چې دغه ار چې دی دا د دې سره معکوسه رابطه لري نو دا چیرې لیکو په مخرج کې لیکو د کولم دغه دوه رابطو څخه په یو ځایوالي سره غوښتل چې د دې څخه یو مساوات لاسته راوړي یو فورمول لاسته ځینې راوړي خو په دې ځای کې چیرې موږ وګورو بیا هم دا یو تناسب دی دا یو مساوات نه دی د دې لپاره چې کولمب د دې څخه چې شي لاسته راوړي یو مساوات یا هم یو معادله لاسته راوړي د هغه لپاره کولمب خپل یو چې شي جوړ کړي خپل یو کانسټنټ یې جوړ کړي یا هم خپل یو ثابت یې جوړ کړي چې هغه ثابت په ضربولو سره د دې څخه چې شي لاسته راوړله د هغه ثابت په ورضربولو څخه د دې څخه یو مساوات لاسته راوړي چې دغه ثابت په خپله د کا په نوم سره یادیږي دغه غټه کا چې ده غټه کې چې ده دا عموما دې ته د کولمب په قانون کې دې ته د کولمب کانسټنټ وایي کولمب کانسټنټ یا هم د کولمب قانون چې دا یو ثابته اندازه چې شي لري مقدار ځانته لري دا چې دغه مقدار د چې شي څخه لاسته راغلی دی دا هم یو فورمول لري ځانته چې دغه فورمول یې هم زه تاسو ته لیکم چې عموما دغه د کې کانسټنټ چې دی دا د یو بل فورمول څخه لاسته راغلی دی چې هغه داسې دی چې کې مساوي کیږي په خپله په چې شي سره یو یې پر څو سره څلور پای اپسیلون ناټ یا هم اپسیلون صفر سره دلته یو هم ثابت عدد دی څلور هم ثابت عدد دی پای هم ثابت عدد دی او اپسیلون صفر هم چې دی یو ثابت عدد دی دا چې نو اوس دغه فورمول د چې څخه لاسته راغلی دی دا د مکتب په فزیک کې موږ دا نه وایو د مکتب د فزیک څخه دا لوړه موضوع ده بلکې دا د فزیک په څانګه کې ویل کیږي یعنی د لسم یولسم دولسم په فزیک کې دغه موضوع څخه یادونه نه ده سوې چې دغه فورمول په خپله د چیش څخه لاسته راغلی دی فقط دومره یادونه سوې ده چې کې چې ده یا هم د کولمب کانسټنټ چې دی دا د دغه فورمول څخه لاسته راغلی دی چې په دې فورمول کې څلور چې دی هغه هم ثابت عدد دی پای هم ثابت عدد دی اپسیلون ناټ یا هم اپسیلون صفر هم ثابت عدد دی چې په دې فورمول کې د قیمتونو د وضع کېدو څخه وروسته یو کانسټنټ یا هم یو ثابت عدد لاسته راځي چې دغه ثابت عدد ته په خپله د کولم کانسټنټ ویل کیږي یعنی دغه ثابت عدد چې دی هغه په خپله څو دی نه ضرب لس پتوان نه ضرب لس پتوان د نه نیوټن متر مربع پر کولم مربع د چې څخه لاسته راځي دغه په دغه فورمول کې د هغه د دې د قیمتونو د وضع کېدو څخه لاسته راځي چې د اپسیلون ناټ هغه خپل ثابت چې دی هغه اته ضرب اته پنځه ضرب لس پتوان د منفي دولس کولم مربع پر نیوټن متر مربع دی د پای قیمت 3.14 دی همدارنګه څلور په خپله چې دی ثابت عدد دی چې د دې کې دغه قیمتونو د وضع کېدو څخه وروسته دې څخه داسې یو قیمت لاسته راځي چې کامو مساوي کېږي په نه ضرب لس پتوان د نه نیوټن متر مربع پر کولمب مربع سره وخت چې کولمب دغه کانسټنټ جوړ کړي دغه کانسټنټ په ضربېدو سره د دغه تناسب څخه چې شي لاسته راوړي یو فورمول لاسته راوړي داسې چې اف مساوي کیږي په کا ضرب کیو یو ضرب کیو دوه پر چې شي سره پر آر مربع سره چې دغه فارمولې ته یا هم دغه معادلې ته په خپله د کولمب لا یا هم د کولمب قانون ویل کیږي چې په دې کې اف الکتروستاتیک فورس دی دغه قوه چې د دواړه چارجونه په خپل منځ کې یو پر بل باندې واردوي کې چې د هغه د کولم کانسټنټ دی چې د فورمول په واسطه لاسته راغلی دی او مقدار یې دغه دی کیو یو چې دی هغه اول چارج دی د اول چارج اندازه ده چې اول چارج څو کولم به دی 2 کولم به دی 3 کولم به دی څو مایکرو کولم به دی یعنی هر څومره چې دغه اندازه کیو 2 د دویم چارج اندازه ده ار 2 یا ار مربع چې د هغه د دغه دواړو چارجونو ترمنځ د دغه اندازې مربع ده مثلا که دا 2 سانتي متر وي دلته ته لیکئ چې 2 مربع صحیح دی دغه ته خپله چې ویل کېږي د کولم قانون یا هم د کولم لا و دې ته چې کېږي ورته ویل کېږي په دې کې ځینې نورې خبرې هم شته هغه د دغه اپسیلون ناټ یا هم اپسیلون صفر پر اساس باندې د دغه فورمول پر اساس چې ښه
دغه قیمت چې موږ ورچو هغه څه وخت موږ دغه فورمول څخه استفاده کوو او کله چې موږ یوازې د کې ثابت ورضربو هغه څخه څه وخت استفاده کوو خو دا چې دا څه وخت دغه مثلا 1/4 پای ضرب اپسیلون 0 یا اپسیلون ناټ دغه قیمت څه وخت ضربوو همدارنګه یا دا کې څه وخت ورضربوو دا زموږ د لسم صنف د فزیک درس دی د لسم صنف په فزیک کې د دغه موضوع څخه موږ یادونه کوو د لسم صنف په فزیک کې یا هم د لسم ټولګي په فزیک کې فقط تر دغه ځای پورې چې شي کوو زده کوو چې دا کا د چیش څخه لاسته راغلی ده دغه د کولمب قانون چې دی د کولمب فورمول د چیش څخه لاسته راغلی دی د کولمب قانون کولمب په څه ډول سره تشریح کړی دی دغه معادلو څخه دغه رابطه یا هم دغه فورمولا څه ډول لاسته راغلی ده او کولمب دغه قانون په کوم کال کې جوړ کړي دغه د لسم ټولګي د فزیک درس و په بل ویډیو کې به ان شاء الله موږ د کولمب په قانون باندې یا هم د کولمب پر دغه کوم فورمول چې موږ لاسته راوړي پر دې فورمول باندې به سوالونه حلوو او همدارنګه د کولمب د قانون کوم مهم موضوعات چې دي پر دغه ویډیو کې موږ ټوله پای ته ورسوله او دا چې په دې کې نور اډوانس ځو نور مخته ځو هغه زموږ تاسې د 12 صنف درس دی چې دومره ډېر شیان نه دي پکښې پاته فقط د دغه 1/4 پای اپسیلون ناټ استعمال پکښې کې پاته دی چې دغه چیرې استعمالوو هغه پخپله په کوم ځای کې استعمالیږي فقط دغه زده کوو نور د لسم صنف په فزیک کې د کولمب قانون په مکمل ډول سره تشریح شوی دی او د دې ویډیو په خلاصېدلو سره د کولمب قانون هم پای ته ورسېدی ان شاء الله په بله ویډیو کې به موږ د کولمب پر قانون باندې سوالونه حلوو تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې